یو ځلې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د هغه په دور کې شام فتح شو. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه هلته امیرو د شام. نو چې کله امیر المؤمنین راغو دې کې یو علاقه د هغې ته دی روانو تله او هلته طاعون وبا راغلی و وبا. او طاعون په باره کې زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو ځای کې طاعون وبا خوره شوه د هغه ځای خلک دې د مرګ د لاسه تښتي نه بهر، او کوم چې بهر خلک دې ورننوځي نه، په زوره دې ځان امتحان ته نه ور مخامخ کوي، ځکه د وبا کې وایرس خواري. نو د دې علاقې خلک دې تښتي نه، امتحان پرې راغلی، او کوم چې بهر خلک دې ورننوځي نه. اوس هغه کس تښتېدو کې نه راځي چې یو 2 شپو له تللی میلمه دی، خو دې ځي. یو سړی دی سعودي ټیکټ یې وکې کړی دی، نو خو دې ځي، خو تېښته کې نه راځي. هغه کس چې ملته اوسېږي، ملته یې روزګار دی، هلته یې ژوند دی، او د مرګ نه تښتي، نو دې نه منع راغلی، نبي علیه السلام منع کړ. دا حدیث دی وخت پورې عمر فاروق رضی الله عنه ته نو معلوم، ځکه انسانانو د هغې ښځه وه، بچي و، کاروبار، روزګار یې. بعضې وخت کې به نبي علیه السلام یو خبره وکړه، نو یو غټ صحابي به حاضر به نه، کشر ملګری به حاضر و، هغه به خبره اورېدلې وه. نو دې کې ورته یو صحابي ویلي امیر المؤمنین صاحب چې څنګه روانېده، امیر المؤمنین صاحب یو خبره کوم، وایه وایي نبي علیه السلام فرمایلي دي چې کوم ځای کې وبا راغلي، او دا ګوره ابو عبیده صاحب چې هلته وبا راغلې ده، د الله نبي فرمایي چې وبا راغلي وي هلته به د بار خلک ورځي نه، او هغه خلک دي تښتي نه بهر. وایي ښه چې حدیث کې داسې دي، نبي علیه السلام منع کړی مه ورځئ، نو بس ځئ چې واپس کېږو. نو دې وخت کې ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ډېر غټ صحابي و، ډېر لوی صحابي و، خو هغه په خپل ذهن باندې یو خبره وکړله، چېرې هغه په ذهن کې دا وه چې که په تقدیر کې د عمر رضی الله عنه زموږ بیماري لیکلی شوي، خو را به شي که نه نو خو نه به راځي، دی ولې واپس کېږي. نو امیر المؤمنین ته یې ویلې چې اتفر من قدر الله، امیر المؤمنین صاحب د الله تقدیر نه تښتي. دا خبره یې وکړه، آیا تاسو د الله تقدیر نه تښتئ؟ زه چې ورځو که نه، که الله لیکلی بیماري خو را به شي که نه نو نه به راځي. عمر رضی الله عنه ورته غصه شو، وایي کاش که چې دا خبره ستا نه غیر بل چا کړی وی، که بل چا کړی نو بس مونږ ویل یاره ناپوهه ته خو زموږ زوړ ملګری د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث پیش شو، او د هغه ذهن کې دا وه چې بس تقدیر خو وایي دې ته چې که تکلیف یې خو را به شي که نه به راځي. هغه مثل کې تقدیر باندې ایمان راوړلو وجې نه دا خبره وکړه. عمر رضی الله عنه ته وفرمیل نه نه زه د الله د تقدیر نه د الله تقدیر ته تښتم. څه معنا؟ مطلب دا دی دا مونږ چې نه ورځو او واپس کېږو چې د مصیبت نه بچ شو، دا هم تقدیر دی که نه. یو سړی وایي زه دې لسم چت ته خېږم او لاندې ځان راغورځوم، مړی وایي که تقدیر کې لیکلی شوي خو بس مړ به شم او که نو بچ به شم. دا قمقل دی که روغ دی؟ دا قمقل سړی دی. دا ته څه کې؟ دا ته چا ویلي دي چې لسم چت نه رادانګه او به زه که روغ شوم خو روغ شوم، که نه بس ژوند مې لیکلی که مرګ مې لیکلی شوی مړ به شم. نه، تا ته الله د اجازت نه درکړې، دا ازمایښونه مه کوه، د امتحانات. د الله نبي وایي هلاکت سره ځان مه مخامخ کوه، قرآن وایي هلاکت سره ځان مه مخامخ کوه، او دا آلریډي هلاکت دی.